دا چې د متحده عربي اماراتو ویزې تر اوسه پورې په نارمال ډول نه دي خلاصې شوي، خو ځینې ویزې په مارکیټ کې پیدا کېږي، که هغه ویزټ ویزې دي یا 2 کلنې ویزې دي، خو په مختلفو قیمتونو سره چې قیمتونه یې خورا لوړ دي. نو ممکن په داسې وخت کې ځینې کسان په تاسو باندې جعلي ویزې خرڅې کړي تر څو داسې سره مخامخ نشئ چې کوم څوک تاسو باندې جعلي ویزه خرڅې کړي او ستاسو څخه پیسې غلا کړي. دې لپاره به څه کوئ؟ یو طریقه درته ښایم چې په جوازاتو سیستم کې به خپله ویزه څنګه چیک کوئ. مخکې ما یو څه ویډیوګانې دې باندې جوړې کړي دي چې خپله ویزه به څنګه چیک کوئ په سیستم کې، خو نن یو اسانه طریقه درته ښایم. تاسو به داسې وکړئ، دغه لینک ګورئ، دا خپل موبایل کې خلاص کړئ. که کوم څوک د دې ځای څخه لینک نشي راخیستی، که ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو ډسکرپشن کې پیدا کولی شئ، او که فیسبوک کې ګورئ کمنټ کې وګورئ، که کوم څوک یې ټیک ټاک کې ګورئ نو بیا هم کمنټ کې پیدا کولی شئ. دا لینک به خپل موبایل براوزر کې خلاص کړئ. دغه اول سیکشن ګورئ، دلته به پاسپورټ انتخاب کړئ، سلیکټ د ټایپ کې به ویزا انتخاب کړئ، لاندې ورشئ، دلته پاسپورټ نمبر ورکړئ. که کوم چاته خپل پاسپورټ نمبر نه وي معلوم نو دا وګورئ، دغه د پاسپورټ نمبر دی، دا به په همدغه ځای کې ورکړئ. بیا به دلته د پاسپورټ ختمېدو تاریخ ورکړئ، کوم تاریخ باندې ستاسو پاسپورټ ختمیږي نو دا دلته موندلی شئ. د دې ځای څخه به د معلومات دلته ورکړئ، خپل د پاسپورټ ختمېدو تاریخ. د دې نه وروسته به دلته خپل تابعیت ورکړئ چې د کوم هیواد تابعیت لرئ هغه هیواد ورته انتخاب کړئ. زه افغانستان انتخابوم. د دې نه وروسته ایم ناټ روبوټ دلته به کلیک وکړئ او خپل معلومات به سرچ کړئ. که چیرې تاسو ته داسې یو میسیج راواړو یا د لاندې وګورئ نو دا په دې معنی ده چې ستاسو ویزا په سیستم کې نشته او کوم چا چې تاسو ته ویزا درکړې ده هغه جعلي ده. خو که چیرې تاسو ته داسې معلومات راواړول چې ستاسو فایل سټیټس اکټیو وو نو دا په دې معنی ده چې ستاسو ویزا اصلي ده، په سیستم کې موجوده. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپله ویزا چیک کړئ چې دا اصلي ده که جعلي ده. مننه.